زنگ بزنی بسیار خوب برخورد کردی خبرنگار میکنم حداقل یک رابطه شوه. د کورنۍ چارو وزارت د ترسره شویو ارزونو له مخې د پنجشیر د ولایت مقام ویاند سیف الدین لټون د هیواد د ویاندویانو په ډله کې لومړی مقام خپل کړی دی. دغه ارزونې چې د هیواد د 14 ولایتونو د ویاندویانو ترمنځ ترسره شوي، ښاغلي لټون پکې د اغیزمنو فعالیتونو او د پام وړ لاسته راوړنو په وړاندې کولو سره د مخکښو او غوره ویاندویانو په لیست کې لومړی ځای خپل کړی. له هغه وخت چې د پر یاده دنده ګمارل شوی د پنجشیر د اوسیدونکو واقعي غږی چارواکو او نړیوالو رسنیو ته رسولې او هم د رسنیو ترمنځ همغږي تر بل هر وخت ښه ساتلې ده. در روزای اول که به ولایت پنجشیر آمدیم و پنجشیر دیدیم، فرصتهایی که در پنجشیر موجود بود و دیدیم و رسانه های مغرض و صفحات اجتماعی که از بیرون اکثر تمویل میشه دیدیم که هر روز خبرهای دروغ و خبرهای نادرست نشر میکردن و اذهان مردم هم مغشوش میکردن، مردم هم در تشویش میانداختن و فرصت هایی که در پنجشیر بود در بخش تجارت، در بخش سیاحت، در بخش بازار، در بخش معدنه او را همی تبلیغات سو زیر پوشش قرار گرفت داده بود و مردم مطمئن نبودند، تجارت مطمئن نبودند و جوانانی که تحولات از ولایت پنجشیر به بیرون رفته بودند که بسیار زیادی از جوانان این ولایت بیرون بودند و در مشکلات بودند و دلشان میشد که بیای به ولایت پنجشیر، خو نمیتانستند نشرات و دروغ پخش نشری که در صفحات اجتماعی میشد اونا هم زیر تاثیر قرار گرفته بود و لله الحمد 3 سال که در اینجا که دوستا و همکارای رسانه ها یکجا کار کردیم توانستیم که صدای حقیقی و واقعی مردم پنجشیر را نه تنها به مردم کشور بلکې به مردم جهان برسانیم. همدې حال کې د پنجشیر ځایي خبریالان د نوموړي هڅې ستایي او له مسؤلینو مننه کوي چې هغه د یاد مقام حقدار ګڼلی دی. د دوی په خبره د هغه هڅې او زیار د دې لامل شوی چې لومړی مقام خپل کړي. پنجشیر از جمله ولایات امن افغانستان است و با تحول جدیدی که نزدیک به 5 سال قبل در افغانستان آمد و پنجشیر هم جزو خاک افغانستان از به اصطلاح در بخش خبر و خبرنگاری و حمایت رسانه ها از تحول و اصطلاح مستفید شده. اکنون در پنجشیر ضمن ادارات و مسئولین محلی ادارات، مقامات محلی نیز به خاطر حمایت خبرنگارا، رشد رسانه ها و متو زمینهای کاری را بر رسانه ها به اصطلاح دیجا مساعد کردیم. کمیته مسئولیت خبرنگاران وظیفه خود دانسته که در هر شرایط در کنار خبرنگاران باشد و همچنان فضای مسئول و سهولت‌ها را برای خبرنگاران ایجاد کند. ورته مهال د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس د ښاغلي لټون هڅې او کوښښونه د پام وړ بولي او زیاتوي چې نوموړی د دې مقام مستحق دی. نشرات پنجشیر الحمدلله اول است. ما در لټون صاحب هم که در بخش وزارت داخله اول شدن که در سطح ولایت به حساب یا کار میکنن، تکلیف میکشن، زبان میکشن. همچنان رادیو تلویزیون شکرالله هم یک تقدیرنامه دیدیم که روان کرده بودن و هم در بخش نشرات خود ما که اطلاعات فرهنگ در بخش رسانه و باختر اجانس همیشه ما از در 4 و 5 و 6 می باشیم در درجه که مرکز میکنم دیگه. د یادونې وړ ده چې ښاغلي لټون نه یوازې دا چې د پنجشیر د اوسیدونکو غږ تر چارواکو او نړیوالو رسنیو رسولې، بلکې د هغو رسنیو له اساسو سره هم په پوره معنا همکار دی چې پنجشیر ته د راپورونو پسې ځي او واقعیت رااخلي.